څه باندې 9 بجې وې چې اطلاع موږ ته راغله چې دلته په کوڅه کې غله راغلي کور ته لوېدلي دي. څلور خانم دی محاصره کړل، دی هم په کوڅه کې لاس پر ستوري ګیر کړل چې کور ته ننوتلي وو. په دغه کور کې موبایلونه یې خلک نه اخیستو، خو دوی ته پاتې نه شول چې دی کوم بکسونه مات کړي او خلک تهدید کاوه. خو زه راورسېدو، بیا 2 موټران ورسره وو چې یو سپینه کورلا وه، یو سره ټوټي وه. اسلحو کې 2 میله کلشینکوفونه وو، 3 توپانچې ورسره وې. نو مرمۍ هم څه مجهز وې چې حتی په شاجورو باندې 3 شاجوره یې بسته کړي وو په کلشینکوف پسې. نو هغه هم ونیول. بیا اوس تاسو د وخته ولیدل چې دلته ډېر خلک راغلل، تقریبا هرې عریضې د کاریسو پلاس کې دي، عریضې خلک په وکې د 20 عریضې نه ډېرې دي. نور هم روانې دي، خلکو زنګونه ورسره راوایي چې دا خلک موږ وینو، دا خلک موږ متضرره کړي یو، موږ یې وینو. دا خلک چې ما خلک دي نشانې چې وویل ما دا خلک دي. حتی نمونه یې هم زده دي چې جمیل نامه دی یا د دې مشهوره راپر جمیل نامه دی. د مختلفو ساحې نه راغلي چې د موروث ساحې نه هم 2 کسه 3 کسه د بیمارو ساحې نه راغلي دلته د جمیل نامه کا یو د مجاهد چې ځان معرفي کوي. دا خلک ډېر زبرولي، سابقې لیدل خلک، حتی قتل کړی چې یو زنانه تاسو ولده چې دغه میړه په قتل رسولی و. اینجا جمع است، اینا معترضینی هستند که خانه‌هایشان اینا به سرقت برده. خاصی از اینمیه که دیست از یا قطع شود یا دلقه دار بالا شود. نفر اسلحه تو در خانه هم داده، یک نفرش موتروان در موتر ششته که کوچولی های من روش کده در موتر صرف سیمتی هم داده. آره دیگه همی پیسر که ما گرفتن دیگه مود دیستایم را